ګرانو کتونکو تاسو ته به پته وي یا نه وي چې په انګلیش لینګویج کې لوټې ته څه ویل کېږي. په انګلیش لینګویج کې لوټې ته څه ویل کېږي؟ په انګلیش لینګویج کې لوټې ته ویل کېږي ایور. په انګلیش لینګویج کې لوټې ته ویل کېږي ایور. د ایور مطلب دی لوټه. فار ایگزامپل تاسو یو چا ته وایي چې لوټه چېرته ده، نو څنګه یې په انګلیش کې ویلی شو چې لوټه چېرته ده؟ Where is the ewer? Where is the ewer? لوټه چېرته ده؟ یا بل مثال، که چیرې تاسو یو چا ته وایي چې په لوټه کې اوبه واچوه، نو څنګه یې په انګلیش کې ویلی شو چې لوټه کې اوبه واچوه؟ Pour the water into the ewer. Pour the water into the ewer. لوټه کې اوبه واچوه. دلته د pour نه مطلب چې دی هغه د یو لوښي نه په بل لوښي کې یو څه اچول، او ایور ویل کېږي لوټې ته. نو ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو وړاندې کړله، په دې هیله چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او یو څه اخذ به مو ترې کړی وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.